سلامونه ګران دوستانو او کتونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ راته. دوستانو نن بیا هم موږ تاسو ته د آنلاین پیسو ګټلو په برخه کې د یو نوي ویډیو سره راغلي یو. دغه ویډیو کې ملګرو تاسو ته یو داسې اپلیکیشن معرفي کوم چې د تصویرونو په لایک کولو، د خپل تصویرونو یا ویډیوګانو په اپلوډ تاسو ته پیسې درکوي. نو که دغه ډول ویډیوګانو سره علاقه‌مند یئ نو زموږ چینل سبسکرایب، ویډیو لایک، ویډیو تر اخره وګورئ. راځو د خپل اپلیکیشن په طرف. دوستانو ما به تاسو ته دغه شکل یو اپلیکیشن لینک په لومړي کمنټ کې ایښی. صحیح ده دوستانو؟ او همداشان ټلګرام چینل کې به مې هم ایښی. که ټلګرام چینل کې نه یاست د هغې لینک هم ږدم، ورشئ هلته جوین شئ. دا به راواز کوي دوستانو چې کله مو د لینک نه ډاونلوډ کړئ. صحیح ده؟ نو مغه پلی سټور نه به تاسو ډاونلوډ کړئ، له همغه ځای نه به اوپن کړئ. صحیح ده؟ پلی سټور نه به نه اړوئ، موبایل صفحې نه مه اوپن کوئ، ډایرکټ له پلی سټور نه چې ډاونلوډ شو له همغه ځای اوپن کړئ. ښه نو راځو دلته دوستانو، دا به اوس موږ ته راواز شي. او که چا سره وی پی ان کنیکټ وي نو وی پی ان به ډسکنیکټ کوئ. دا اپلیکیشن وی پی ان سره کار نه کوي. صحیح ده؟ نو صفحه به موږ ته اوس راوازه شي، دې کې به اکاونټ جوړولو طریقه ټول تاسو ته وښیم. ښه نو دوستانو اپلیکیشن دا ډول یو صفحه ده. دلته باید تاسو خپل اکاونټ جوړ کړئ. تاسو کولی شئ له فیسبوک سره کنیکټ شئ او له ګوګل سره. زه راځم د همدې ګوګل سره کنیکټ کېږم، خو لومړی به تاسو راځئ دغه ټیک به ورته فعال کړئ. صحیح ده؟ زه راځم لومړی دا فعالوم، په دې کلیک کوم او دلته به زما جمیلونه راته راشي. نو د دو څخه په یو جمیل زه راځم لوګین کوم. نو اوس به دلته دوستانو لومړي سر کې خو زموږ هیواد راغی. صحیح ده؟ هیواد همغه افغانستان ده. او دلته لومړي سر کې له موږ څخه نوم غواړي. مثلا زه نوم ورکوم او دلته یوزر نیم مثلا تخلص یو سیز ورکوئ، مثلا زه هغه هم ورکوم. او لاندې کنټري، د کنټري خو خپل افغانستان انتخاب ده. که تاسو مثلا بل هیواد کې بل هیواد ورته انتخاب کړئ. او لاندې پولي واحد ده دوستانو، یورو، یو اس ډي ټي، یو اس ډي ویم او همداشان ډالر دي. نو زه کنټینیو وهم، همدا ډالر ورته انتخابم. دلته به اوس لږ صبر وکړو، دلته به یس ووهو، سټارټ به ووهو، نیکسټ به وکړو. نو دلته موږ ته خپله طریقه ښیي، وایي دغسې لایک ورکوئ او دغه کارونو سره وایي تاسو ته فنډ درکوي. نو زه دا ورته کنټینیو کوم، ټول صحیح شو. نو دغه ده دوستانو، دا زموږ پروفایل شولو. او پورته 3 سنټه هم موږ ته راکړله د همغه راجستریشن لپاره. او دا زموږ پروفایل ده. دا همداسې ده دوستانو لکه فیسبوک. تاسو یو کس کولی شي تاسو فالو کړي، کولی شئ مثلا دې کې خپل پروفایل جوړ کړئ. ښه نو زه راځم دوستانو له لومړي سر نه دا هم صفحې ته راځم. دې کې کار څه ډول ده دوستانو؟ تاسو کولی شئ په ویډیو لایک کولو، څنګه چې مو وویلې کمنټ ایښودلو، دې څیزونو سره تاسو پیسې وګټئ. مثلا دا ګورئ دا یو عکس ده، زه راځم دا لایک وهم، پورته ګورئ ما ته 50 پوینټه جمع شول. په دې پوینټو بیا موږ ته ډالر راکوي. ګورئ زه بیا لایک وهم، نو دلته یو ایډ زم راوسته، وایي دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړه 2000 درته پوینټ درکوم. نو دغه ایډزونه هم زه لرې کوم چې تاسو ته ویډیو اوږده نه شي. ښه نو دوستانو دا پورته ګورئ تاسو، دغه ځای کې زمونږ پوینټونه دي، یو لاندې ډالر دي. صحیح ده؟ او دغه بل ځای کې زمونږ هغه دي کلیکونه دي. موږ کولی شو 40 کلیک وکړو په عکسو، موږ ته پوینټ راکړي. مثلا زه لاندې راځم، دا ګورئ نور عکسونه دي، لاندې راځم دې ته کلیک ورکوم، ګورئ پورته پوینټ موږ ته جمع کېږي. نو ښه دوستانو دا برخه په دې ډول وه، نور ډېر پکې ګوتې نه وهم. دغه بل سټارس یې ورکړی دوستانو. دلته موږ کولی شو عکسونو ته لایک ورکړو، دی نه یې پورته پوینټ راکوي. او دغه ځای کې د کومنټو برخه ده همغه، که یا موږ ته چا کومنټ کړی یا مثلا اوفر یي، دلته اوفرونه هم راځي. دا ګورئ پاس چټونه هم کولی شو. دا برخه او سرچ برخه سرچ ده دوستانو. تاسو د یو چا آی ډي یا اکاونټ پکې سرچ کوئ، دغه ده. او دې خوا راځم دا مای برخې ته. دلته زموږ خپل پروفایل ده دوستانو. موږ کولی شو دلته مثلا خپل پروفایل ایډیټ کړو. دلته پورته زموږ فالوور ښیي، دلته هغه کسان چې موږ فالو کړي. او دا زموږ آی ډي ده، نو دلته موږ کولی شو خپل عکس هم ولګوو. یا مثلا راځم دلته نور هغه ټایمونه یې درته ښیم. دې کې موږ کولی شو دوستانو دغه زموږ پروفایل ده، له دې ځای څخه موږ ورته عکسونه هم اپلوډ کړو. او څوک چې زموږ عکس ګوري نو په هغه سره لایک کوي، موږ ته هم پوینټ راکوي. نو دلته کولی شو خپل پروفایل ته دوستانو عکس اضافه کړو. دا وینئ له دې ځای کولی شو خپل پروفایل ته عکس اضافه کړو، او دې ځای څخه سیو کړو. نو که څوک غواړي خپل عکس هم اضافه کولی. ښه نو دوستانو ما خپل عکس اضافه نه کړ، ځکه نه غواړم اضافه یې کړم. راځم دې ته چې دې ته به موږ عکس له کوم ځای اپلوډ کړو. دا ګورئ دوستانو دلته دا آپشن ده، د دې په وهلو تاسو کولی شئ دې ته یو عکس اپلوډ کړئ، له ګالري یا کمرې مو لایف عکس واخلئ. زه مثلا راځم له ګالري ورته یو عکس اپلوډ کوم. کولی شئ دې ته یو عکس اپلوډ کړئ. مثلا زه راځم دغه یو عکس اپلوډ کوم. نو دلته سایز هم برابروم. دلته اوس تاسو څخه مثلا یو نوم یو څه غواړي، مثلا زه یو څه ورکوم. لاندې هم تاسو څخه یو څه لیکنه توضیح غواړي، داسې مو ورکړه اپلوډ ووهئ. ستاسو عکس اپلوډیږي، او هغه څوک چې مثلا ستاسو عکس ته لایک ورکوي تاسو ته پې پوینټونه درکوي. لکه څنګه چې تاسو د نورو عکسو ته لایک ورکوي تاسو ته پوینټ درکوي، دغسې چې نور ستاسو عکس ته بیا لایک درکوي تاسو ته پې پوینټ درکوي. نو دا ده زموږ عکس. نه پوهېږم څه مشکل و غټ و که څنګه برابر نه و.
سایز نو په دې اپلوډ نه وخه خیر زه کینسل کوم، خو طریقه مې تاسو ته وښوده چې په دې اپلوډ کېږي. چې کله اپلوډ کړئ دوستانو ستاسو دغه هسټوریانې ټولې همدغلته راځي. زه راځم یو کوچنی عکس اپلوډ کوم. ښه نو دوستانو عکس مې اپلوډ نه شو، لومړی تاسې راشئ لږ اپلیکیشن کې کار وکړئ، ځکه اکاونټ مو نوی راجستر کړ. دا برخه دوستانو راځم، دغلته نور هم یو څو آپشنه دي دوستانو، دغه پورته ګورئ دا آپشنز په درد خوري. دا دوستانو همغه ستاسو ورځني پوینټونه چې کوم راځي دغلته درته تاسو ته ښیي او جمع کېږي، او پورته هم ډالر دي. دغه دوه برخو کې هم یو څه څیزونه دي. دا یو خو د ویډیو ځای ده، دلته مثلا د ویډیو برخه ده چې موږ کولی شو ایډز وګورو. دا نه ایډز مثلا راځي. ښه نو دوستانو دا د ایډز برخه، او په ایډز هم تاسو ته پوینټ درکوي. صحیح ده، ګورئ پورته ماته جمع شول. دا بله خوا کې چې دا انوایټ فرینډ آپشن ده دوستانو، انوایټ فرینډ سره هم تاسو ته پوینټ درکوي. دا ګورئ د انوایټ فرینډ ډېر زیات پوینټونه دي. په هر انوایټ فرینډ سره دوستانو تاسو ته 15,000 پوینټ درکوي. صحیح ده، او هغه چې راجستریشن کمپلیټ کړي او کوین ګټي، نو د هغې څخه هم تاسو ته کوین درکوي چې تقریبا 15,000 نه تر 25,000 کوینونو پورې په هر ریفرل تاسو ته درکوي. صحیح ده، نو د ریفرل ګټه هم ډېره ښه ده ملګرو. نو د ریفرل د لپاره دغلته دوستانو ګورئ کاپي لینک، په همدې به کلیک کوئ، خپلو ملګرو سره به یې شیر کوئ. هغې چې کله اپلیکیشن ډاونلوډ کړي تاسو ته ډایرکټ پوینټ جمع کېږي. او بل هم دغلته یو بله برخه ده، دا څنګ کې ورسره ملګرو راځم، دا هم درته وښیم چې د دې کار څه ده. دا جمع سیپي لیکلي دلته ملګرو اوفرونه دي. اوفرونه په کمپلیټ کولو هم تاسو ته پوینټ درکوي. دا ګورئ مثلا د لومړنی افر تقریبا 20 که نه تر 20 میلیونو پوینټه په ټولو کسانو ویشي. نو دا اوفرونه دي، دا هم ډېره ښه برخه ده، له دې نه هم ګټه واخلئ. نو راځم نور وډرا طریقه به تاسو ته دوستانو وښیم چې وډرا څنګه کېږي. وډرا لپاره به راشو دا لاندې خپل پروفایل ته، دلته دا ګورئ وډرا آپشن، وډرا آپشن به مونږ کلیک کړو. نو دلته ګورئ دوستانو وډرا لپاره هغه کم اندازه چې ده 0.19 سنټه دي. صحیح ده، چې تقریبا زه درته وګورم څونه پوینټه کېږي. نو دلته اوس مونږ سره پوینټ هم نشته معلومېږي، خو دوستانو کم اندازه چې د 19 سنټه ده څنګه چې مې وویل. او د هغه لپاره د وډرا لپاره لومړی دوستانو دا زموږ کوم پوینټونه چې دي دغه دا به موږ کنورټ کوو څه ته، USD ته، همغه ډالرو ته. نو په دې کنورټ آپشن به کلیک کوو. موږ سره خو فعلا بیلانس نشته، اکاونټ مې نوی جوړ کړو. نو 10,000 پوینټه چې دي 1 سنټ سره برابر ده، فکر کوم که 1000 پوینټه دغه شاوخوا ده 10,000 پوینټه 1 سنټ سره برابر دي دوستانو. نو دغې نه ما مخکې وډرا هم کړی و، اوس مې هغه اکاونټ هم بدبختانه نه ده پاتې چې تاسو ته وډرا ثبوت وښیم. او وډرا یې څه ته کېږي دوستانو، وډرا کوین بیس، باینانس، پیپال دې ټولو ته کېږي. مثلا زه راځم دغلته په دې یو کلیک کوم، فعلا کلیک نه کېږي ځکه بیلانس مو نشته. نو پیپال او کوین بیس د ټولو، باینانس، ټرست والټ هر یو اکاونټ ته اعتنا کولی شئ، مشکل نه لري. ټرست والټ فکر نه کوم وي، خو کوین بیس، باینانس دا ټول دي پکې. او د وډرا یې زه 100% دوستان تاسو ته ضمانت کوم، بالکل ماته خپله وډرا کړې وه، ډېر وخت کېده، هغه اکاونټ مې هم ډیلیټ کړی و، نو فعلا را سره پاتې هم نه ده، خو 100% وډرا ورکوي. که چېرته مو باور نه کېږي بیا خپله په یوټیوب سرچ وکوئ د دې اپلیکیشن د وډرا په ثبوت باندې، ډېر زیات ثبوتونه به تاسو ته راشي. نو دا ویډیو نوره تاسو ته نه اوږدوم، او سبا ورځ به هم بله ورځ موږ تاسو ته یو ډېر بهترین اپلیکیشن تیار کړی چې د هغې ویډیو هم تاسو ته معرفي کوو.